غنی خان د انسان د قیمت په باره کې په خپلو کلامونو کې ځای په ځای موږ ته اشارې کړي دي چېرې د انسان د الله په نظر کې څومره لوی حیثیت لري. لکه چې وایي کعبه جوړه ابراهیم کړه، زه جوړ کړی یم الله. وایه څوک لوړ او اوچت شو؟ وایه ای مولا. مولا صاحب نه غني خان تپوس کوي چې مولا صاحب ستا په نظر کې خو د کعبې ډېر لوی مقام دی، ځکه چې الله ورته بیت الله یعنې خپل کور ویلی دی. نو هغه خو ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده او زه الله جوړ کړی یم. نو په ما کې یعنې په انسان کې انسان الله جوړ کړی دی، کعبه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده. نو په دې دواړو کې به څوک لوړ وي، د چا مقام به اوچت وي او څوک به اعلی وي. ظاهره ده چې الله تعالی لوړه هستی ده، ابراهیم علیه السلام مخلوق دی. نو کوم څیز چې الله تعالی په خپله جوړ کړي په خپلو لاسو باندې د هغې مقام به لوړ وي، او کوم چې مخلوق جوړ کړي د هغې مقام به د هغې نه کم وي. دغه رنګې غني خان یو خبره کوي، او دا خبره ما نن د خپلو بچو سره هم په مذاکره کې کوله چې د انسان د ده مقام دومره اوچت دی چې دی څه شی خوښ کړي که نه، یعنې د د خوښې معیار څومره لوړ دی. کوم شی چې انسان خوښ کړي نو هغه شی قیمتي شي. تاسو په د ځمکې په سر باندې وګورئ، هر شی چې دی یو ماده ده، میټیریل دی، او تقریبا ټول یو څیزونه دي. خو په کوم څیز باندې چې د انسان زړه ورشي او انسان یې خوښوي د هغې قیمت سیوا شي. ما ته مې د بچو خبره کوله چې یاره اوس په دې ملیشیا کې د پیشوګانو دغه را روان دی، څه ورته وایي، یو میله را روانه ده، او په هغې پیشوګانو کې یو قسم پیشو ده چې د هغې قیمت د ملیشیا 2 لکه رنګټ دی، یعنې د پاکستان د 1 کروڑ د پاسه د هغې قیمت دی د یوې پیشو. نو بیا ورته ما دا خبره کوله چې ګورئ بچو، دغې پیشو له دا قیمت چا دومره اوچت کو؟ هڼ کې ټولې پیشوګانې دي، ټول ځناور دي. نو دا انسان یعنې انسان چې دغه پیشو وویني زړه یې پرې راشي، او چې کله زړه یې پرې راشي نو دی له الله قیمت سیوا کړي. دا د الله تعالی د طرف نه په انسان باندې د مهربانۍ یو ډېر لوی کرم دی. لکه ما ورته خبره کوله چې بادشاه دی که نه، مثال د ملیشیا بادشاه دی، او د هغه په کور کې که یو چواړی جاړو هم لګوي، خو که د بادشاه زړه پرې راشي نو دغه ښځه څه چل وشي، هغه ملکه شي، هغه بادشاه شي د وطن، او بیا خلق ورته سلامونه کوي. نو په مخلوق کې کم څیز قیمتي، د کم څیز قیمت چې انسان ولګوي، یعنې کم شی چې انسان ته خوښ شي او د انسان پې زړه راشي نو بس هغه شی قیمتي شي. په لرګو کې هم داسې لرګي دي چې د هغې کیلو په کروڑه روپۍ دی. لکه د عود لرګی چې دی، چندن چې ورته وایي که نه، په ګټو کې داسې ګټې دي چې ډایمنډ چې ورته وایي، زمرد چې ورته وایي، هیرې جواهرات که نه، چې په کروڑه روپۍ د هغې قیمت وي. دا ولې قیمت دی؟ ځکه چې انسان یې خوښوي. دغه رنګې داتونه دي، نو سره هم یو دات دی، اوسپنه هم یو دات دی، سلور هم یو دات دی، خو د سرو قیمت ولې سیوا دی؟ ځکه سیوا دی چې دا د انسان خوښ وي. نو ما د خپلو بچو ته خبره کوله چې بچو، دا قیمت د څه څیز لګي؟ دا د څیزونو لګي که نه دا د انسان د مینې لګي؟ یعنې انسان چې د کم څیز سره مینه شروع کړي نو هغه شی به قیمتي په دې ځمکه باندې. نو اصل څیز څه دی؟ هغه مینه ده د انسان. یعنې انسان له الله تعالی یوه داسې خزانه ورکړې ده په دې ټول مخلوق کې چې په تمام مخلوق کې دغه خزانه، دغه دولت الله بل مخلوق له نه ورکړی، او هغه څه شی دی؟ مینه ده. او دا مینه یو دومره لوی دولت دی چې دا مینه په چا هم راشي نو بس هغه قیمتي شي.
تاسو ګورئ واخه دي بوټي دي څاروي خوري قیمت نه لګي هیڅ قیمت هم نشته دی دا ولې د څاروو په زړه نه راځي دا څاروو زړه نشته دا څاروو الله مینه نه ده ورکړې نو په دنیا کې چې څومره او د څومرو څیزونو قیمت لګي او د دې مقام اوچتي د دې قیمت ډیري نو دا د څیزونو کمال نه دی دا کمال د انسان د مینې دی د زړه دی او دا مینا او د مینې دا طاقت صرف د انسان سره دی او دا ول الله ورکړی دی د څه دپاره ورکړی دی ځکه چې الله تعالی د ده نه مینه غواړي دا یې ولې د خپل ځان دپاره ورکړی دی نو غني خان په یو کلام کې وایي که نه چې ستورو ته اسمان کې یو ورځ وي هلال خدای ادم له مینه ورکړه مونږ له تش جمال زه به په خندا ورکم د خپل ښایسته کمال ماله که یو ساس کې مینه راکړي څوک په سوال مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده او حسن له زوال شته مینه نه لري زوال یعنې مخلوق و سپوږمۍ چې ښایسته ده هغه د انسان ته ځیریږي چې افسوس الله تعالی خو موږ له صرف ښایست راکړو او انسان له څه ورکړو مینه یې ورکړه ښایست دا څه دی دا ریالټي چې ورته وایي دا حقایق نه دي حقیقي څیز څه شی دی مینه ده نو حسن حسن له زوال شته او مینه نه لري زوال مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ته مینه دا حقایق دي حقیقت دی حقیقي څیز دی او حسن چې دی دا د مینې سوری دی نو سوری لکه موږ په لار روانو نو پول به راغی که نه ونې به رالې نو ما به ویل چې ګوره بچو دا ونې چې دي نو حقیقت کې دا ونه دا حقیقي څیز دی دا سوری اوس موږ روان یو یو طرف ته دی بیا چې راځو بل طرف ته دی چې ماښام چې نور پیوځي بیا باړو سوری نه دا ولې چې سوری د دې هغه زوال پذیري او مینه دا زوال نه مومي نو اصل څیز څه شو اصل څیز مینه ده او په مخلوق کې د انسان مقام هم چې دی هغه الله تعالی د مینې په برکت باندې اوچت کړی دی چې الله د دې مخلوق سره مینه کوي نو چې د سره مینه کوي نو د مینې په بدل کې بیا الله تعالی مینه غواړي اوس چې الله تعالی په یو مخلوق کې مینه ایښې نه لکه په څاروو کې او په جماداتو کې او په دې نباتاتو کې الله مینه نه دی ایښې حسن یې پکې ایښی دی خوندونه یې پکې ایښي دي نو چې مینه یې پکې نه دی ایښې مینه دې نه غواړي حیوانان چې دي دې کې مینه نه دی ایښې مینه دې نه غواړي ځکه چې الله د دې سره مینه نه کوي دا حسن دی الله مینه د انسان سره کوي او دا مینه چې ده دا الله تعالی انسان له ورکړې ده نو انسان د دې کائناتو څه دی حقیقت دی او د کائنات څومره کائنات چې دي دا د سوری دی انسان دی نو کائنات به چې انسان نه وي کائنات به نه یعنی تمام انسانان کو دا ټول مړه شي یو انسان ژوندی پاتې شي نو د یو انسان له برکته به ټول کائنات برقرار یو چې کله هغه اخیری انسان مړ شي نو بیا به الله تعالی کائنات ختم کی ځکه چې اوس حقیقت نشته دی حقیقي څیز لاړ نو سوری به لاړ شي ختم شي خو مسله څه ده زما عزتمندو مسله دا ده چې انسان خپل قیمت نه پیژني انسان دوکه شي د څیزونو ته قیمتي ووایي د ده په نظر کې د څیزونو قیمت ولګي لکه سره زر قیمتي څیز دی مال او ملک قیمتي څیز دی که نه نو بیا چې کله د څیزونو نه متاثر شي او د څیزونو قیمت د ده په زړه ته راشي نو بس دی بیا د څیزونو غلام شي لکه یو بادشاه دی هغه په یو چوړی باندې مین شو او دا نه کوي چې محل ته راولي بس ځان سره کېنه چې راځه تم مزې کوه زه به مزې کوم بلکې د تخت پرېښودو او د چوړی سره په کوڅو کې جړ وهي نو د بادشاه
بادشاه څه چلو کو د خپل حیثیت اړتاو کو اوس په دې ذلیل کیږي. انسان د ځان ونه پیژندو او د سيزونو غلامي شروع کړه، د سيزونو قدر او قیمت د زړه ته نه وته. نو زړه کې د سيزونو قدر دی، نو د سيزونو د خالق قدر پکې بیا نشته. د سيزونو د خالق سره مینه بیا د کار نه دی. د په دې نه دی پویا چې رقم الله مال دومره شان راکو، زما دومره لوی شان دی چې زه یو څیز خوښ کما نو هغه قیمتي شي. زه یو څیز هغه زما د خوښې شي او زه په یو څیز باندې مین شم، هغه څیز چې بېجانه څیز وي لکه سره زر، کاڼي شو، زمرد شو، ډایمونډ شو، که نه عود، لرګي، هر شی شو، کپړه شو، کور شو، که نه بنګله شو، پټی شو، دا تمام څیزونه خو بېجانه څیزونه دي. نو د دې سره چې کله یعنی انسان دا سوچ وکړي چې یاره الله ماله دومره لوی شان دا کړی چې د ځمکې په سر چې زه د یو څیز سره مینه شروع کړم دا هغه قیمتي شي. نو چې ستا دا مینه دومره قیمتي ده چې یو بېجانه څیز قیمتي کړي، د خدای دوسته دا سرمایه او دا خزانه، دا دولت، دا مضایع کوه. دا مینه د څیزونو سره مه کوه، دا د څیزونو د خالق سره وکړه. هم د دې خبرې لپاره الله تعالی پیغمبران را لېږي، هم د دې خبرو لپاره الله سبحانه وتعالی ولیان را لېږي وخت په وخت. لکه زمونږ په وسني دور کې غني خان د الله ولی و، هغه موږ ته زمونږ مقام ښیي چې انسان ځان وپېژني. من عرف نفسه وقد عرف ربه. چا چې ځان وپېژندو دی به خپل رب وپېژني. ځان پېژندل څه دي؟ خپل مقام پېژندل دي چې یاره زه دومره قیمتي یم چې زما د خوښې څیز هغه قیمتي شي، زه دومره لوی او اعلی یم. نو معلومه دا شوه چې دا زما سره چې کوم مینه ده، زما چې کومه خوښه چې ورته وایي شي که نه، نو دا پکار ده چې یاره د الله سره شروع شوې. نو دا یو خبره مې ستاسو سره شریکوله چې یاره انسان د کمزوری دی، د څه چلي چې کله د څیزونو سره مینه شروع شي نو د خپل مقام رارتاو کې پیغمبران راشي، هغه ورته وایي نه ته داسې نه یې، ته خو بهی ته خو یو اعلی مخلوق یې. نو چې کله دی ځان وپېژني بس د خپل خالق سره مینه شروع شي. چې مینه شروع شي نو څیزونه خو دي د ده، بس د ژوند تیر کړي او لاړ شي الله له. نو نن انسانان چې دي که نه هغه په خپل مقام نه دي ناست. کم مقام چې ده، کومه درجه چې ده، هغه درجه په هغې مقام په هغې منصب باندې دی ناسته نه کوي. لکه د بادشاه په شان تخت پریښی دی او ځي د چوړۍ سره ګرځي او غول غشان او څپیا کې چې دی هغه جارو کوي. نو دا کائنات او د دې څیزونه ده، دا ټول څیزونه چې دي ماده ده که نه، دا غول غشان دي او څپیا کې دي. نو الله چې دی هغه اصل خزانه ده. نو دا مینه چې الله را کړې دا دومره قیمتي ده چې دا الله زمونږ نه غواړي. تاسو ګورئ بیا ته یو خبره کوم، الله د انسان نه څه غواړي؟ څومره د نعمتونو باران په هر انسان باندې وریږي، هر وخت وریږي، او یو نعمت د الله تعالی دومره قیمتي دی چې د هغې قیمت څوک نشي پوره کولی. موږ چې کومه ساه اخلو د اکسیجن دی، د دې قیمت څوک پوره کولی شي؟ نور رڼا یاره هر څه ته چې وګورې په وجود کې دننه نعمتونه، وجود نه بهر نعمتونه، نو یو نعمت دا انمول چې ورته وایي که نه، دې څه قیمت نشته دی. اوس دا تمام څیزونه الله تعالی ټول کائنات پیدا کړي، تر دې پورې جنت هم پیدا کړی دی. د چا دپاره؟ د دې انسان دپاره. او د انسان نه څه غواړي د دې په بدل کې؟ نو دقه دولت ترې غواړي، کوم دولت چې الله دله ورکړی دی.
کوم امانت چې الله دل ورکړی دی ورته ویلي چې دا امانت یعنی دا مینه زه تاله درکومه دا به ته ماله واپس راوړې او دا مینه به ته په ما باندې خرچه کې دا به بل ځای نه صرف کې. نو زمونږ مولانو زمونږ پیرانو ستل کړی هوی وای منځونه وکوئ ذکرونه کوئ حجونه عمرې کوئ الله دغه غواړي. نه د حج به څه قیمتي دا خو انسانانو جوړ کړي څیزونه دي که نه دا مونځ به څه قیمت دی لکه دا مونږ چې کوم مونځ کوو نه خشوع نه خضوع داسې دي په دې خو الله تعالی چاله ګوټو بم نه ورکوي. خو الله تعالی دومره کائنات او د دنیا او د آخرت پیدا کړي دومره نعمتونه نو د دې ټولو څه قیمت نشته دی. د دې ټولو څیزونو د الله په نظر کې هیڅ قیمت نشته دی او قیمت د الله په نظر کې څه دی کم نعمت یعنی مینه چې الله د انسان له ورکړې ده نو الله تعالی دقه قیمتي څیز واپس غواړي چې دا مال راکړه دا مینه دا ما تعالی درکړه ته مال راکړه. خو افسوس بیا کومه چې نن انسان په دې خبره نه پوهېږي. انسان د انسانیت د درجې نه کوز شوی دی او دی د څیزونو غلام دی او دغه غلامۍ دی تباه برباد کړو. نو دا یو څو خبرې مې ستاسو سره شریکولې کړو چې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوي الله مو خوشحاله کړي.